چې هغه عربي نومونه دي او ډېر عام سوي دي په دغه اوسنۍ ټولنه کې دي. موږ بله ورځ په هلمند کې په نوزاد کې یو یوټیوبر دی، یو ماشوم ته درېږي، ماشوم جاکټ نه لري، په سره زمي کې جاکټ نه لري، لوڅې پښې را روان ده او ټولوي زیره. او یوټیوبر ورته وایي نوم دې څه دی؟ وایي نوم مې زرقاوي ده. هور د هلمند د نوزاد سړی د عراق د یو ترهګر نوم په ځان ږدي. تاسو ته وړه مسله ښکارېږي. دلته مو د عربي نومونو خبره چې ما یاده کړه، دا ما له رشخنده له تمسخره د اهانته نه دي ویلي. د ما ولا که په حضرت معاویه رضی الله باندې دا نوم لورېږي. وروره معاویه ورسئ د ډکشنري معنا یې وګورئ. عوا په عربي کې د سپي غږ ته وایي، او معاویه معنا یې دا ده چې هغه کوم سپی چې غاپي. ورور داسې اوس عربو په ځان باندې حمار نوم یې اوس حمار هم یو صحابي و، او حمار رضی الله یو غټ صحابي و، خو حمار خره ته وایي په عربي کې. جعفر خره ته وایي په عربي کې. جعفر په هغه کې اوښ ته وایي. یعنې موږ تاسې یو په صرفبایي کې یو هغه وایو حاشیه ولیکلې وه، ساقخیل صاحب بلدلې چې وایي جعفر په جعفر سپور په جعفر تو جعفر یې خوړ. هغه په عربي کې جعفر څلور معناوې لري، یو د خره یا د سورلي معنا لري، او دوم د بویي د میوه چې ده د بویه معنا لري، دریم د ویالې معنا لري، او څلورم دغه سړی چې ده په ده باندې جعفر نوم ایښی و. اوس نو جعفر خو د دین برخه نه ده وروره. جعفر سورلي ته وایي، جعفر یا خره ته وایي یا اوښ ته وایي، اختلاف ده پکې. یا مثلا دغه ده د عثمان د مار بچوڼي ته وایي، د مار بچوڼي ته. صحیح ده چې د یو صحابي نوم ولو، خو دا خو د دین برخه نه ده که نه، دا خو د هغوی کلتور و. د عربانو نومونه، عربان له هغه سره له چاپېریال سره ډېر نږدې خلک وو، او دا ښه خاصیت دی، بد خاصیت نه دی. عربانو له حیواناتو سره مینه درلوده، له حیواناتو سره په یوه ساحه کې په یو چاپېریال کې ژوند کوو، هنټرز ول، او دوی هغه نه درلودل، دوی دومره زراعت هم حیوانانو. قرار صاحب د هغه حیواني ژوند یې درلود. په هر صورت ابوذر دا ذر چې دا د خورده د وړو میږیانو ته ذر وایي. یا د هغه د بل څوک درته یاد کړمه، جبیر، جابر او جبیر، دا دواړه دغه ته وایي، څه ورته وایي، جابر ظلم ته جبر کوونکي ته وایي، حذیفه ظالم ته، حذیفه شلیدلي ته وایي، له حذف سوي له حذف سره تړلې صیغه ده. هریره پشي ته وایي، وړې پشوګۍ ته وایي، حمزه ټایګر ته وایي. دغسې د هر نوم سره واخلې طلحه، او دا خو زه له ځانه ولګله که درته وایم اسد هم زمری ده، اسد زمري، دغه نومونه مدني لاندې ډېر استغفرالله لیکي. راجه کې کم راجه کې که بالکل راجه که ورته او دا یو کلیریفیکیشن پکار ده چې موږ بحث په اسلام نه ده، موږ بحث په دغه نومونو ده چې دا تغییر موږ بحث په اسلام نه ده. اسلام نه ده. دغه یوه خبره زه تاسو ته لږ هغه وکړم، یوه خبره که اجازه راکړئ. اوس دغه موږ په افغانستان کې مثلا لومړی وزیر لرلو که نه، اوس رئیس الوزرا موږ عربان یو، او وروره چې موږ نه وایو، خو اوس لاړ شئ تاسو د میوند کلوردو دغه ټولې کلوردګانې ګوره، هغې نومونو ته یې تغییر ورکړی. یا موږ ولسمشر لرو، دو امیرالمؤمنین راته وایي. خو داسې کار دی وکړي چې دا د عربانو تذکرې دي راته جوړېږي چې موږ په قوم افغانان نه یو، پښتانه نه یو، عربان یو که نه. نو دغې سړي ته خو خامخا د سړي غوسه راځي. قرار صاحب ته په خدای یقین وکړه چې موږ یعنې د عربانو نه په موږ کې اسلام هم زیات دی، ننګ و غیرت هم زیات دی. دغلته موږ په دغه اروپا کې ناست یو. قرار صاحب ته یقین وکړه چې یوه ښځه د 5 میړونو نه طلاق کوي، او داسې نه چې میړونه یې مړوي، بس یوه سره یې نکاح کړي، هغه نه ځان خلاص کړي، هغه طلاق ورکړي بل سره که نه. نو دا اوس کوم کلتور دی؟ زه والا دغې ته حیران پاتې کېږم که نه. بیا ورونه دلته خبره زر اسلام ته واړي، والله د اسلام هغه دی وکړه. ورونه د اسلام خبره نه ده. تاسو پښتانه یې غواړئ تا پښتو کې دغه کلتور شته چې څوک د خپل ښځه پرېږدي او هغه د تا په ژوند باندې یو بل څو چا سره نکاح وکړي. خو بیا خو دا خو هم د اسلام برخه ده که نه. نورونو داسې خبره بالکل قرار شوې، تا خبره 100% په ځای ده. انګار صاحب که چا وخت مې نیولی په